یوې یتیمې نجلۍ له خپلې بوډۍ مور سره ژوند کوو. ورونه یې نه درلودل. له پېغلتوب وروسته یې د کاکا زوی ورباندې جرګه وکړه. د نجلۍ مور هم په دې خاطر رضایت وښودله او خپله لور یې د لیور زوی ته ورکړه چې لور مې ورسره نږدې وي. کله کله خو به مې خدمت ته منډه کوي. کله چې لور واده شوه د خواښې او خسر او نندرورګانو لخوا پرې ظلمونه شروع شول. هر وخت به یې ورته ناحقې سپکې سپورې کولې، خو نجلۍ به هغوی ته هېڅ نه ویل. خپلې مور کره به راغله او د مور غېږې ته به ور ولوېدله، په چغو چغو به یې وژړل او د ورباندې شوو ظلمونو کیسه او شکایت به یې کوو. مګر یو وخت داسې راغی چې د یتیمې نجلۍ بوډۍ مور د مرګ پر بستر پرته وه. د زنکدن وخت و. نجلۍ ورته وویل: مور جانې، که ته مړه شي بیا زه به خپل شکایت چاته کوم؟ خپل زړه به چاته سپکوم؟ د خسرګنۍ د خلکو نادودي به مې چاته بیانوم؟ مور یې ورته په ځواب کې وویل چې هر کله د زړه تنګېده هغوی در باندې ظلم کوو نو زما کور ته راشه، اودس کوه او 2 رکعته لمونځ کوه، بیا خدای ته د دوی شکایت کوه. نجلۍ هم واده وکړه او د مور له مرګ نه به یې وروسته همداسې کول. یو وخت ورباندې خسرګنۍ شکي شوه چې خپل زوی ته یې وویل چې ستا ښځې په خپل کور کې کوم یار نیولی، څنګه له دې خوا خفه لاړ شي او له هغې خوا بیرته خوشحاله راځي. زوی یې لاړو او د خواښې کور ته یې پټ شو. ډېر ځن وروسته یې ښځه راغله، دروازه یې قلفه کړه او دس یې وکړ او لمونځ باندې ودرېدله. خو کله یې چې لمونځ خلاص کړ خدای ته یې لاسونه لپه کړل او په ژړا یې شروع وکړه چې خدایه ته مې خواښې خسر ته لارښوونه وکړې چې نور ما سره جنګ ونه کړي، ته مې نندرورګانو ته هدایت ورکړې. خدایه خاوند مې ډېر ښه انسان دی، مګر هغې غریب د خپلې کورنۍ تر تاثیر لاندې راغلی. خدایه که ته رانه په همدې حالت خوښ یې زه هم خوشحاله یم، او که ته نه یې خوښ نو له ما نه راضي شه. خدایه زه بې له تا څوک نه لرم، زما مرستندوی شه. خاوند یې دا ټول حالت له کړکیه څاره نو ژر یې دروازه ټک ټک کړه. ښځې یې دروازه ورخلاصه کړه، خاوند یې غېږ کې ونیوله او پر تندي یې ښکل کړه. دواړه راغلل خپل کور ته. خاوند یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او د سترګو لیدلی حال یې ورته وویل. ټولو توبې ویستلې او له نجلۍ څخه یې بخښنه وغوښتله او دا یې هم ورته وویل چې نور به څوک درته دومره هم ونه وایي چې د سترګو د پاسه باڼه دي. بېګا ته نجلۍ خوب ولیده او په خوب کې ورته وویل شول چې خپلې مور ته د 10 کاله شکایت وکړ، هېڅ ونه شو، مګر الله تعالی ته د 10 ورځې شکایت وکړ، ستا ژوند بدل شو. سبحان الله.